ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1415 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې لومړۍ نیټه وه. تاسو ته لیدمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو هم د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې مو پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت د عدلي ریاست لپاره نوی رئیس مولوي روح الله روحاني د یو رسمي غونډې په ترڅ کې معرفي شو. د لغمان ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې د یاد رئیس د معرفت په غونډه کې د دې ولایت مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو پخواني رئیس او نوي رئیس ګډون کړی و. د معرفت غونډې په پیل کې مرستیال والي ګډونوالو ته ښه راغلاست وکړه. تغییر او تبدیلي د نظام اصل وباله. د پخواني رئیس مولوي عبدالستار حماد هڅې وستایلې او نوي رئیس ته یې په چارو کې د بریالیتوب هیله څرګنده کړه. په خبرپاڼه کې راغلي په یاده غونډه کې نوي رئیس مولوي روح الله روحاني د لغمان ولسونو ته د غوره خدماتو د وړاندې کولو ډاډ ورکړ او ویل د لغمان ولسونو ته به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي او په اړوندو چارو کې به فعاله ونډه اخلي. همداراز پخواني رئیس مولوي عبدالستار حماد هم تغییر او تبدیل د نظام اصل بللی او ویلي دي چې په لغمان کې ورسره ولایتي اداره پوره همکاره وه او هڅه یې کوله چې خپله غوره خدمتونه وړاندې کړي. باید یاد شي چې د لغمان د عدلي ریاست پخوانی رئیس د کونړ ولایت د عدلي ریاست د رئیس په توګه او د کونړ د عدلي ریاست رئیس د لغمان د عدلي ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مسؤل د عامې روغتیا ریاست له نوي رئیس سره د چارو د همغږۍ په موخه کتلي. د لغمان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست په دفتر کې د دې ولایت لپاره د عامې روغتیا ریاست تازه ټاکل شوي رئیس مفتي سید الله نعماني سره د همغږۍ او ګډې همکارۍ په موخه کتلي. د یاد ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو مسؤل نوموړي ته د نوې دندې د مبارکۍ ترڅنګ تغییر او تبدیل د دولت یو اصل بللی او په نوې دنده کې ورته د لا زیاتو بریاو هیله څرګنده کړې. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو مسؤل د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست له رئیس سره ژمنه کړې چې په اړونده چارو کې به ورسره هر اړخیزه همکاري کوي. د خبرپاڼې له مخې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو مسؤل د استخدام او ارتقا ظرفیت لپاره سیمینارونو، نظارت او څارنې، د کړنو ارزونې او د شکایتونو اوریدلو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. په ورته وخت کې د عامې روغتیا رئیس مفتي سید الله نعماني د اداري اصلاحاتو له مسؤل څخه مننه وکړه او څرګنده کړه چې په ملکي اداراتو کې د اصلاحاتو راوستلو او ټولو اړوندو اموراتو په برخه کې د اداري اصلاحاتو دفتر هڅې د قدر وړ دي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړ چې د یادو اهدافو د تحقق په برخه کې به له اداري اصلاحاتو دفتر سره دوامداره همکاري کوي. د علیشنګ ولسوال د میل درې ولسونو سره په ناسته کې د دیني ارزښتونو او ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه خبرې کړي. د علیشنګ ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل میل درې ته د سفر پر مهال د ګنډي، ګمراهي او پرموال کلیو علماو، سپینګیرو او عامه خلکو ته دیني ارزښتونو او ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه خبرې کړي. د لغمان ولایت مقام د خبرپاڼې مخې په دې ناسته کې نوموړي له ولسونو ته د اسلامي حجاب د ارزښت، مظلوم خلکو سره د همدردۍ، یتیمانو سره د رحم، شفقت او مهرباني په اړه هر اړخیزې خبرې کړي. په خبرپاڼه کې راغلي ښاغلي متوکل د اسلامي او انساني مسؤلیتونو په رڼا کې له خلکو غوښتي چې د ټولنیز یووالي، ورورولۍ او متقابل احترام فضا لا پیاوړې کړي او د بېوزلو، مظلومو او یتیمانو لاسنیوی خپل ګډ مسؤلیت وګڼي. په ورته وخت کې د سیمې علماو، مشرانو او اوسیدونکو د ولسوال له اصلاحي سفر څخه هرکلی کړی دی. د دیني او ټولنیزو ارزښتونو د پیاوړتیا په برخه کې دا ډول غونډې اغېزمنې بللي او په دې برخه کې د هر ډول همکاري او ملاتړ ډاډ ورکړی. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو بریږي.